حضرت پیغمبر علیه السلام واصله او مستوصله باندې لعنت ویلی ده. د یوې ښځې ویښتان چې راخلي د بلې ښځې په ویښتانو پورې یو ځای کوي، لعنت ویلی. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه په خپل دور کې حج ته راغلی، بیا راغی مدینې منورې ته. هلته یوه کوڅه یې ولیده چې پرته ده، د د یوې ښځې ویښتان چې په بله پورې غوټه کړي هغه ته راخلاص شوي دي، پرته ده. نو ده چې پیدا کړه نو ورته ویې د مدینې منورې خلکو ته چیرې دی تاسو علماوه چې تاسو په دغه مسله باندې پوه کړي چې دا خو ناروا دي. ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي چې بني اسرائیل د دغه وجې نه تباه شو چې دی دغه شریعت حکم پرېښی چې یوې ښځې کوڅۍ به په بله کوڅۍ پورې منظم کوه. اوس دلته برسېره محشي چې در وګورئ، وایي ډېر ګناهونه د خلکو نه د جهل د وجې نه کېږي. نو ذمهوار علما دي چې پوه کوي به یې په دین باندې. دا یې موږ تاسې مسؤلیت ده که نه، بار بار زه درته وایم علما یې وایي مسؤلین دي چې په دین به یې پوه کوي. اوس په یغه وخت کې علما وه، دغه ځای هم ډېر مهم ده. دا بیان د دغه مسایلو ولې پرېښی و چې حتی په قوم کې شروع شوه، دا کوڅۍ کول شروع شوه، خو هلته خو صحابه هم لا ژوندي وه. شای وایي یا به چا په دغه بنیاد پرېښی چې خو دا حکم خو هر چا ته معلوم ده، یا په دغه بنیاد باندې پرېښی چې مکروه تنزیهي به وي، یا په دغه بنیاد باندې پرېښی چې د حکومت نه ډارېده چې که زه وعظ و نصیحت کوم حکومت وایي چې تا څه کار ده، امر بالمعروف و نهی عن المنکر خو د موږ کار ده. ده په دې پوه کړه چې نه، دغه ذمهواري ده د علماوو، دا د علماوو ذمهواري ده، دا به بیانوي، دا به پټوي نه. په اکثرو کلیو ته ته لاړ شئ، دا و چې موږ تللي وو داسې ځایو ته تللي وو چې د خلکو نه م چې واورېده چې عقیده د اباحت سود ده، ټول کلی ټول خلک په سود لګیا دي. عقیده د اباحت ده، مسلمانان دي، خو سود هیڅ عیب نشته، په ښکاره پکې روان ده. نو عقیده چې اباحت نه بیا ګناه په ښکاره باندې کېږي. نور داسې داسې جرمونه په موږ او تاسې خلکو کې موجود دي. دا چې علما بیان نه کړي، د امیر خولې ته باید نه وګوري خلک، علما د خلکو د علماو خبر ښه مني. دوم، حضرت پیغمبر علیه السلام په مخکینیو امتو کې داسې خلک وو محدثون، دا د کشف ځای مهم ځای ده، دا در سره یاد لرئ. اما په امت کې که یو وارې وي نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ده. محدثون څه معنی؟ ملهمون، چې د دوی زړو ته د خدای پاک د طرف نه الهام کېږي، په یو شي ګمان وکړي هغه یې هغسې وي، یو زړه ته یو خبر ورسېږي هغه حقیقت هغسې وي. دا و یو منزله رفیعه للاولیا ده. برسېره محشي د 1400 ته چې وګورئ، خدای پاک خپلو دوستانو ته یو غټه رتبه دا ورکړې چې د حق القا یې زړه ته کوي. او چا ویلي دي چې اصابت فی القول، چې د په خوله خدای د حق خبرې جاری کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته خدای پاک دغه عظیم نعمت ډیر لوی ورکړی و. خو خبره دا ده، دا امت بهتر ده که مخکینی امتونه. نورو امتو ته چې الهام کېدو دغته نه کېږي، دلته خو په طریقې اولا کېږي. خدای په دغه باندې پوه کوي چې دغه حضرت عمر چې کوم خبرې کوي تاسې ته بدګماني باید پیدا نشي. ډیر وخت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه به مخکې نه زړه ته خدای پاک یو حق ور وغورځوه، ده به مطالبه شروع کړه، الله به هغه آیات نازل کړ. 11 ځایه داسې موافقات راغلي دي، 11 ځایه. کاش کې د مقام ابراهیم په څنګ کې هم د ده د یادګار دپاره یو 2 رکعته نفل کړی. خدای پاک آیات نازل کړ، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلی. د ده د زړه تمنا وه چې د نبی علیه السلام کور ته نه یې لورېده، غیرت یې نه منل چې د رسول الله کور ته نه اهله خلک ورځي او د رسول الله په بیبیانو یې نظر لګېږي. د ستر تمنا وه، د حجاب تمنا وه چې خدای پاک د حجاب آیتونه نازل کړي وای چې د ازواج مطهرات هر چا نه لیدی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به حتی مشوره هم ورکړه چې دا دې کړي وای، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حکم نه و نازل، د ځانه یې نشوه کړی. الله تعالی آیتونه د حجاب نازل کړه. داسې 11 ځایه تقریبا په موافقاتو کې راغلي دي. نو داسې نه ده چې یو ځای ده 2 ځای ده، دا خو د قرآن موافقت موږ ته راښکاره شوی ده. اصابة الرأیه، نو دا کشف الهام
دا د شریعت یو حصه ده چې خدای پاک خپلو دوستانو ته نصیب کوي. دا وروسته روایت کې بیا دا ځای ده چې سړی باید مایوس نه شي د خدای د رحمت نه. بني اسرائیلو کې یو سړي 99 مړي کړي وو. بیا چیرې لاړ کوم ملا ته پوښتنه یې وکړه چې ما توبه به خدای قبوله کړي که نه؟ هغه ویل نه، دومره لوی ظالم یې 99 د هغه سره هم چې پرېږدو چې ښه سل خو پوره شي. بیا لاړ یو چا ته پوښتنه وکړه، هغه ورته وویلې چې الله توبه قبلوي، خو دا معلومیږي چې ته په داسې وطن کې اوسېږې چې د هغه وطن فضا کې دا ظلم پروت ده. د بېکاره ځای نه به سړی هجرت کوي که به یې نه کوي؟ دغه ټایم ډېر مهم ده، موږ نه پرېږدو. دکان هم خرابېږي، ځکه که هر څومره اهل و عیال خرابېږي، وینو یې په سترګو وینو، خو کډه نه کړو چې بیا خو کاروبار خرابېږي. دغه ځای نه بار شه. او بل کله د اولیاء و روحو د خدای د دوستانو هغه کلي ته لاړ شه، په صحبت د نیکو خلکو کې د سړي اصلاح راځي. دغسې چې توبه مو وباسې، خو چې اوسېږي په غلط ماحول کې، بېرته به په توبه باندې خېږي، هغه ګناه به بیا درنه کېږي. دا سړی روان شو د هغه نیکو خلکو په طرف باندې، په لار کې ټیم پوره شو، د عمر اجل نږدې شو، ملائکې راغلی د ده د روح د قبض کېدن دپاره. خو هر انسان د ده د روح د قبض کېدن په وخت کې 2 ډلې ملایکې ورته راځي. یوه ډېره نوراني او خوشبویي ورسره وي، د جنت جامې وریښمینې ورسره وي، او یوه په بد شکله هیبتناک شکل کې جګې جامې وي، دا وي. که نیک عمله انسان وي، دغه روح په ډېر اسانتیا باندې د دغه انسان نه قبض شي، بیا په هغه وریښمینو جامو کې پټ کړي، دا روح د جنت په خوشبویي کې اسمانو طرف ته وړي. که بد عمله وي، په ډېر تکلیف دا روح راوباسي، په جګو جامو کې تاو کړي، پورته چې وړي بدبویي ته پورته کېږي، د اسمان دروازه نه ورته خلاصېږي، بېرته سجن ته وړي. نو دا 2 ډلې ملایکې ورته راغلې. د دغو پکې نزاع شوه. هغه ملایکې چې د رحمت ملایکې دي، نوراني ملایکې دي، هغه وی چې روح موږ اخلو، په اسانتیا یې اخلو، ولې تائب د توبه یې ایستلې. او نور ورته چې ظالم د 100 مړي کړي، خدای پاک د محاکمې دپاره، خو تا موږ پوه کوي که نه؟ الله خو په هر څه علم لري. 3مه ملایکه د صلح دپاره ورته راولېږله. ورته وی تاسې دا مسافه وکچیه چې ایده د کور طرف نږدې ده، که هغه کلی چې نیکان دي چې دی ور روان ده، که د کور طرف یې نږدې وي، نو هغه ډله د ملایکې د روح واخلي چې هغه د عذاب ملایکې دي، ځکه دی لا د ګناهو په وطن ته ورنږدې ده. او که هغه طرف ته نږدې وي چې هغه دی تائب ده، د نیکو خلکو په طرف یې هجرت ورکړی ور روان ده، نو هغه ملایکې د روح بیا رب کریم رحیم او کریم ذات د 100 مړیو چښتن چې په اخلاص توبه ایستلې، مځکې ته حکم کوي الله. ګورې هلته ثالث ورته رالیږي، دلته مځکې ته حکم کوي چې دا کومه مځکه د دی ور روان ده، هغې ته وایي ته لږ رانږدې شه، او دغه مځکه چې تر روان ده چې ته لږ لرې شه، 1 ذراع هغه طرف ته، هغه کلي ته ورنږدې کېږي چې هغه کوم کلي ته دی ور روان ده، 21 چې وایي که چله چې هغه کلي ته چې د دې هجرت ورکړی 21 هغه ته ورنږدې شو، نو ویل ملایکې د رحمت د عذاب روح واخلي. نو سړی دی د خدای د رحمت نه، لا تقنطوا من رحمت الله، د خدای د رحمت نه د سړی نه ناامیده کېږي. د خدای د رحمت نه ناامیدي کفر ده. نبي عبادي اني انا الغفور الرحیم، ما بندگانو ته وایه زه غفور رحیم یم. چې خدای ته سړی په ښه عقیده رجوع وکړي، نه خدای پاک وایي چې که د مځکې نه تر اسمانه دا د مځکې مخ ټول ډک کړي د ګناه نه، او ما ته په اخلاص توبه وباسي، زه به ټول در ماف کړم، په نیکي به یې درته بدل کړم، او پروا هم د چا نه لرم. څوک حساب ورسره کړی شي د الله تعالی سره؟